د لویو بښونکي څښتن الله په نامه سلامونه او نیکې هیلې تاسو ګرانو زده کوونکو ته بیا هم زه تاسو سره د شپږم درسي ساعت سره یم په د شپږم ټولګي کتاب کې زما نوم دی مرضیه غفوري چې تېره درسي ساعتو کې تاسو سره هم زما غږ سره به آشنا یئ راځو شپږم درسي ساعت تاسو سره لرم یعنی د دویمې اونۍ آخرین درسي ساعت دی زموږ استاد ګرانو زده کوونکو تاسو تېره ورځ کورنی کار وه چې لغتونه تاسو له یاده کړئ جملې ورته جوړې کړئ او د لوست مفهوم ولیکئ تاسو ته مې حدیث شریف هم راوړي وو اضافي معلومات د کتاب څخه هغه هم تاسو ولوستل په مفهوم هم تاسو پوه شوئ ګرانو زده کوونکو بیا هم تاسو ته وار وایم چې خپل کورنی کار په وخت سره اجرا کوي ځکه چې ستاسو محترم ښوونکي وروسته له دغه درسي پروګرام څخه چې تاسو به ښوونځیو ته ځئ هغه وخت به ستاسو کورنی کار ویني ګرانو ماشومانو دغه هغه لغتونه چې تاسو مې تېره ورځ کار وکړ تاسو ته جملې جوړې کړي دي یو هم به غوره بهتر انتخاب شوی نړۍ جهان معبود هم عبادت شوی هغه چې عبادت کیږي یعنی الله جل جلاله ګرانو زده کوونکو زموږ تېره ورځ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه وه تاسو ته مې دغه لوست ولوستم او ولې لنډیز یې تاسو په کتابچو کې ولیکئ لغتونه جمله کړئ ګرانو ماشومانو راځئ نن یو موضوع تاسو ته وایم ګورم چې څوک دې موضوع دغه موضوع ته ځواب ورکوي ګرانو ماشومانو تاسو په انځور کې څه وینئ ګورئ په انځور کې تاسو څه وینئ تاسو دقیق شوئ آفرین ماشومان وایي چې مونږ په انځور کې سیوري وینو دلته څه ده ماشوم ده ولاړ دی د سیوري ده زه هم چې کله درېږم لمر وي رڼا وي زه خپله سیوري په ځمکه باندې وینم تاسو هم د امتحان کې کله چې درېږئ خپله سیوري په ځمکه باندې وینئ دلته وګورئ دلته هم یو نازولی ماشوم دی لنځکه یې لاس کې ده او په دیوار کې خپله سیوري ویني په ځمکه کې کله کله تاسو ګورئ کله هم په دیوار کې وینئ دلته وګورئ ده ماشوم خپله سیوري ویني ستاسو ذهن ته به څه راغلي چې دا څه مفهوم څه معنا دریم انځور ګورو دلته هم سیوري ده کله چې موږ ګوتې ونیسو په داسې ځای کې چې انعکاس وکړي رڼا په سیوري زموږ د لاسو د سیوري څخه داسې خرګوشو د شیان تاسو کوئ سوی وایي ځینې پښتانه ځینې هم خرګوشو ته وایي ښکاري نو تاسو به وایئ چې ښوونکي ولې موږ ته وایي چې دا سیوري تاسو وګورئ ستاسو په ذهن کې به څه راغلي هو دا مې ځکه تاسو ته سیوري ښکاره کړه چې زموږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د معجزو څخه یوه معجزه دا وه چې د هغه سیوري هیڅکله هم په ځمکه باندې نه معلومېده د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله وای درېده رڼا کې دیوار کې ځمکه کې هیڅکله هم د ده سیوري نه معلومېده دا د هغه د معجزو څخه یوه معجزه وه ګرانو ماشومانو تاسو هم همدغسې د زموږ د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم معجزې به تاسو اورېدلې وي تاسو معلومات به لرئ او یا هم ځینې معجزې خپل د میندو او پلارونو نه پوښتنه وکړئ چې ستاسو معلومات لا زیات شي او یا هم تاسو کولی شئ یو ډېر ښه کتاب واخلئ هغه مطالعه کړئ چې په هغه کې څه وي اسلامي لارښوونې پکې وي په هغه کې د زموږ د پیغمبرانو قیسې وي چې ډېرې د هغو د ژوند قیسې ډېرې خوږې دي او هغه تاسو واورئ چې هم ستاسو دیني معلومات زیات شي هم ستاسو لوستل زیات شي یعنې لوستنه سمه کولی شئ مطالعه هم زیاته شي او هم ستاسو دغه اوزګار وختونه چې تاسو په دې ورځو کې خپل کورونو کې دغه وخت تاسو بې ځایه تېر نه کړئ وخت ډېر زیات ارزښت لري باید د ده څخه تر آخرین حده پورې باید مثبته ګټه وخت څخه واخلئ وخت هم خوشي مه تېروئ هو کله کله خپل وخت تېر کړئ لوبې وکړئ نو داسې مه کوئ چې تل لوبې وکړئ له درسونو څخه بیرته پاتې شئ خپل ته ځانګړی منظمه مهالویش جوړ کړئ چې کوم وخت تاسو لوستونه پر مخ بوځئ څه وخت کورنۍ دندې وکړئ کله کله د مور او پلار سره د
ځینو کارونو کې مرسته وکړئ. مثال مور سره د کور په کارونو کې مرسته وکړئ. او همدغسې یو وخت معینه کړئ چې تاسو کتاب مطالعه کړئ. که چیرې ستاسو نور ماشومان په کور کې وي، ستاسو خور او ورور، هغوی هم تشویق کیږي ستاسو په شان په راتلونکي کې به ډېر لایقه وي او ډېر ښه کتابونه به مطالعه کړي. او یوه خبره بله ده چې تاسو خپله کتابونه ډېر پاک وساتئ، منظم یې وساتئ. کتاب ورقې مه قطعوئ. په کتاب منځ کې دغسې یو شی کیږي چې تاسو کله چې کتاب دغه قصې ته ورسېدئ، دا ختمه شوه، تاسو باید پوه شئ چې کوم ځای نه بیا پیل کړئ. دا کتاب منځ کې داسې یو شی کیږي او کتاب بندوئ. داسې نه چې تاسو دا ورقه واخلئ، د دې ځای نه واخلئ، داسې قاطع کړئ، دا کتاب خرابېږي. کتاب ارزښت باندې باید یو باسواده انسان پوه شي. د قلم په ارزښت باید یو باسواده انسان پوه شي. قلم هم مثال پاک منظم یو ځای کې کېږدئ. کتابونه، کتابچې، کتابونه هم سم وساتئ. رازونو ما تاسو ته د خپل د کتابتون یو کتاب راخیستی دی. د هغه یوه لنډه کیسه چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند په هکله ده، هغه تاسو ته اورو. وایي حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم یوه ورځ په بازار کې روان و. دلته وایي د کفارو له ډلې څخه یو بدبخته سړی و دلته، او د کفارو تابعدار هم و. وایي د ټول بازار په منځ کې کله چې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تیریده، د ده د په سر یې وایي خټې او خاورې واچولې. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په مبارک سر یې خاورې واچولې. نو کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په همدغه حال باندې کور ته روان وي، کله وایي چې دی کور ته ځي، نو هلته د کور کې لورګانې چې کله ویني نو ډېرې زیاتې خواشیني کېږي. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یعنی د خپل پلار په دې حال کې ویني، نو دوی خواشیني کېږي او د دوی سترګو ته اوښکې راځي او دوی ژاړي. نو کله چې دوی دا حال ویني، هم په سترګو کې ژړا وي، اوښکې وي، او هم د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم یعنی د خپل د پلار مبارک سر مینځي. نو په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل لور ته وایي زما ګرانې لورې مه ژاړه، الله جل جلاله وایي ستا د پلار ساتونکی دی او پالونکی دی. نو هیڅکله هم وایي دښمن په دې به بریالی نشي چې ماته راکړي او یا هم ماته څه ضرر ورسوي. ګرانو ماشومانو، دغه کیسه وه چې په دې کتاب کې ما تاسو ته وویلې. ما ځکه لنډه کیسه تاسو ته راوړه چې تاسو لنډ موضوع پوه شئ په لږ وخت دی. او کله کله زه داسې فکر کوم که تاسو په موضوع پوه نه شئ، نو زه هم تاسو سره نه یم، تاسو خپل پوښتنې مطرح کولی نه شئ. ځکه نو زه هڅه کوم په هر درسي ساعت کې ډېر کم محتویات د درس تاسو ته وړاندې کړم، خو داسې وړاندې کړم چې ستاسو پوښتنې پکې حل شي. نو ګرانو ماشومانو، دې ته ورته کیسې تاسو کولی شئ د مختلف کتابو څخه واخلئ او یا هم د شبکو انټرنیټي شبکو څخه هم تاسو ګټه اخیستی شئ. دا قصې واخلئ، ویل ولئ، او یا هم ستاسو میندې او پلرونه په خپله خواږه آواز باندې تاسو ته دغسې قصې ووایي او تاسو یې واورئ. نو کله چې دغسې قصې تاسو اورئ، هغه تاسو هڅه وکړئ چې خپل ژوند کې هغه ټول مثبت ټکي عملي کړئ. ګرانو ماشومانو، څنګه مې چې تاسو ته وار وویلې، دغسې کیسې تاسو کولی شئ ولولئ، د هغوی مفهوم ولیکئ او په کتابچو کې هم ولیکئ چې هم ستاسو لیکل به سم شي او هم ستاسو لوستل. ګرانو زده کوونکو، د کیسه چې تاسو ولوستله، دلته زموږ د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند کړاوونه هم وو او دغه مینه، الفت، هغه مهرباني چې د هغه او د لورګانو ترمنځ وه په کور کې، هغه هم موږ ته انعکاس پیدا کوي. موږ پرې پوه شو. نو موږ تاسو باید په خپل کور کې خپل مور پلار ته احترام وساتو. په کور کې داسې یو محیط رامنځته کړو چې په هغه کې
سوله وي، صفا وي، صمیمیت وي، تر څو چې موږ د ژوند څخه خوند اخیستی وشو. په وړو وړو خبرو خپل میندې او پلرونه مه خفه کوئ. کوم خبرې چې هغوی تاسو ته کوي په هغو عمل وکړئ، ځکه چې زموږ میندې او پلرونه هیڅکله هم زموږ په اړه داسې یو نظر نه ورکوي، داسې یو موضوع نه وي چې هغه زموږ په ضرر وي. تاسو ګران ماشومان که چیرې اوس د دې خبرو په ارزښت ممکن پوه نه شئ، خو تاسو کله چې رالوی شئ بیا تاسو پوهیږئ چې ستاسو میندې او پلرونه ستاسو په روزنه کې څومره زیار ایستلی دی او څومره یې کړاوونه ایستلي دي تر څو چې تاسو په راتلونکي کې نیکمرغه ژوند ولرئ. نو ګرانو ماشومانو، هغسې چې میندې او پلرونه تاسو ته زیار باسي، تاسو ته ټول امکانات د خوراک، څښاک په کور کې او یا هم همداسې په ښوونځي کې د کتاب او کتابچې هر اړتیاوې ستاسو پوره کوي، نو تاسو هم باید د خپل مور او پلار خیال وساتئ. باید ډېره مطالعه وکړئ، خپله لوستنو ته ډېر دقیقه اوسئ تر څو چې هغوی خوشحاله وساتئ. ستاسو خوشحالي ستاسو د مور پلار خوشحالي ده. نو کله چې تاسو بریالی اوسئ ژوند کې، نو ستاسو مور پلار هم په دې خبره به خوشحاله اوسي. نو باید تاسو داسې اخلاق ولرئ چې ستاسو میندې، پلارونه، ستاسو خپلوان، ستاسو ښوونکي ټول ستاسو څخه خوشحال وي. ښه اخلاق هر څوک مني او ښه اخلاق د په ارزښت باندې هر څوک پوهیږي او هر څوک دغه ماشوم وي که لوی وي د هغه درناوی کوي. راځئ وګورو چې اخلاق په اړه یوه لنډه جمله تاسو ته وایم. دلته وایي اخلاق داسې تجارت دی چې هیڅ سرمایه نه غواړي، خو ګټه یې دومره ډیره ده چې د دنیا ټول شتمنان به دې غلامان وي. نو موږ کله چې د اخلاق کلمه راځي، موږ باید د سیرت النبی یعنی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند ټول کړه وړه مطالعه کړو، د هغه د اخلاقو څخه زده کړو، دغه د اخلاقو پیروي وکړو، دغه د ټول هغه کړه وړې چې په ژوند کې درلوده. دلته ویلي وای اخلاق داسې سرمایه ده، داسې سرمایه ده چې هیڅ کله هم له منځه نه ځي. یعنی کله چې تاسو ښه اخلاق نورو سره کوئ، په واقعیت کې دا یو تجارت دی چې تاسو ته لویه سرمایه په نصیب کوي او ګټه یې باید دومره زیاته ده چې دغه په نړۍ کې ټول شتمنان به ستاسو غلامان شي. یعنې که چا سره په نرم الفاظ، په ښه الفاظو باندې هغه سره خبرې وکړئ، نو هر هغه څه چې تاسو ووایئ هغه مني. خو خدای نخواسته که چا سره تاسو زشته خبره وکړئ، نو مطمئنا چې هر څوک وي ستاسو خبره نه مني. نو تاسو په کور کې، په ښوونځي کې، په هر ځای کې چې په ښه اخلاقو سره واوسئ، ښه الفاظ استعمال کړئ، داسې خبرې وکړئ چې هر چا ته د منلو وړ وي. خو کله کله یو څوک د موږ د نظر سره مخالف وي، خو هغه ته باید په نرمو ټکو، په نرمو خبرو باندې هغه باید قانع کړو. هېڅکله هم چا سره زشته رویه ونه کړو. ګرانو ماشومانو، په نن درسي ساعت کې موږ کوم موضوعات ولوستل؟ موږ د تېرې ورځې لغاتونه مې یو ځلې تاسو ته تکرار کړل، دغه لنډه قصه مې تاسو ته ولوستله او دغسې کتاب مې تاسو ته ویلی چې داسې کتابونه تاسو مطالعه کړئ. ګرانو ماشومانو، دې ته ورته کیسه تاسو کولی شئ د کتابو څخه واخلئ او هم ستاسو مور او پلار که زده وي هغه ته وایي چې تاسو ته یې ووایي په پښتو ژبه، تاسو یې په خپلو کتابچو کې ولیکئ. دا د نن ورځې ستاسو کورنی کار و. ګرانو ماشومانو، ګرانو زده کوونکو، هله مو مل شه. خدای په امان. ستاسو د بریالیتوب په هیله.